ایران کې جنسي کاروبار د ژوندي پاتې کېدو لپاره ترسره کیږي. په سلامونو مو هرکلی کوم. د لا زیاتو معلوماتو لپاره راسره تر پایه پاتې شئ. تهران کې یوه طلاق شوې ښځه ندا وایي زه په هغه څه شرمیږم چې کوم یې، خو بل څه انتخاب لرم. دا د ورځې لخوا د سلماني یا ویښتو سمولو په سالون کې دنده لري، خو شپې مهال بیا جنسي کاروبار کوي. ندا وایي زه په داسې یو هیواد کې ژوند کوم چې ښځو ته درناوی نه پکې کیږي، اقتصاد یې په ټپه ولاړ دی او د هر څه بیه نږدې هره ورځ لوړیږي. دا زیاتوي زه یوه مور یم، زه باید د خپل زوی روزنه او پالنه وکړم. اوس پلان لرم چې په ښار کې یو کوچنی کور واخلم. دا زما د ژوند تریخ واقعیت دی. رښتیا خو دا دی چې زه خپل روح پلورم. محافظه کاره ایرانۍ ټولنه کې په رسمي ډول د جنسي کاروبار شتوالی ردیږي. ایران کې د جنسي کاروباریانو مخنیوي لپاره 2021 کال کې یو ملي کمپاین پیل شو، خو بل لور د خیریه موسسو او څیړونکو شمیرې ښیي چې د هیواد کې دا وروستیو کې د جنسي کاروباریانو شمیر ډیر شوی. غیر رسمي شمیرې هم ښیي چې په ایران کې د دې کسانو شمیر په ډیریدو دی. چارواکي بیا دغه کاروبار یو دسیسه ګڼي چې دوی په خبره د ځوانانو د بېلارې کولو لپاره جوړه شوې او ځینې ښځې د نارینه‌و له کبله ترسره کوي. د بېلابېلو نادولتي موسسو شمیرې ښیي چې 2014 کال کې آن یو شمېر 12 کلنې نجونې هم دې کاروبار کې ښکېلې وې. د آفتاب په نامه ټولنې او نادولتي موسسې چې د ایران کې په نشه یي توکو د روږدو میرمنو درملنه کوي 2019 کال کې یې ویلي وو پلازمینه تهران کې شاوخوا 10,000 ښځینه جنسي کاروباریانې شته چې نږدې 15 سلنه یې واده شوي دي. د تهران پوهنتون د ټولنیزو چارو استاد امیر محمود خارچي په وینا کیدای شي تهران کې د ښځینه جنسي کاروباریانو شمیر 2 برابره لوړ شوی وي. دا و زموږ چمتو شوی ویډیو. تر بیا ښې چارې.